نه موږ سوداګري کوو ولس ته ټله فیصله وکړي ولس ته ایمان تیر کړي د زوی چې پر روان سو دا زموږ دروازه د کور دروازه ده دا زموږ دروازه د عزت دروازه ده پر موږ باندې دلته یو پنجابی تړي یا دلته هغه جاسوسي ادارې تړي چې دلته په وطن کې قوم پرستي زی وخیلي تر برګلوي زموږ په ولس زموږ په عوامو کې راوستلې ده موږ به ولس ته دا وایو موږ به ولس ته دا باور ورکوو چې موږ الفاتیز به در مخه یي رغړی به در مخه یي ولس دې د شاوخوا راپسې سي چې پر کوم ځای ورځو ولس دې پخپله اعلان وکړي زموږ به اعلان ته دې غوږ نه نیسي موږ دې ودې ته نه مجبوروي چې سبا به خلک وایي قومونه وایي چې ځوانان یې په وویشتل خلک به وایي چې سپین ږیري یې په وویشتل خلک به وایي چې کشمیان یې په وویشتل یا غوث الله په وویشتل یا محمد صادق په وویشتل یا سکیکزی امیر محمد په وویشتل یا کریم دادلا په وویشتل یا شیر علي په وویشتل یا بوګي په وویشتل د دې خبرو سبب موږ خلاصوئ تی به اعلان کوئ تی به روانېږئ تی به فیصله کوئ موږ به ملګري یو موږ به دې سپین سترګي ریاست ته وایو موږ دې شرمېدلي ریاست ته وایو موږ به دې خرڅ سوي ریاست ته وایو چې زموږ ولس پنځه میاشتې و تا ته کښېنستی پر دې روډ باندې و دوړو ته هم کښېنستی و یخ ته هم کښېنستی و باران ته هم کښېنستی و واورې ته هم کښېنستی په تا کې دونې احساس په تا کې دونې غیرت په تا کې دونې پښتونوالی په تا کې دونې مسلماني نسته چې دا ولس 11 لکه آبادي د چمن ده ورسره بېروزګاره ده دلته په روډ باندې ناست دي نو که زموږ دې ولس اتله فیصله مشترکل یا اختیار مشترکوي چې اعلان یې وکړئ موږ به د دوی د موکلې میلې د دوی دفترونه بیا اخیستي وو بیا به چادران مدران دلته په دې وطن کې نه وي بیا لکه مشر محمود خان چې وویل چې یو بریګیډیر ته به مټر دروي در غره به یې اړوئ بیا به وډیسي ته مټر دروي پخواست مو ورته وایاست چې ته دا وطن نسې سمبالولی در غره به یې اړوئ موږ دا وایو چې زموږ مشر ویل چې پخواست ورته ووایاست موږ به دا ووایو چې موږ به د موټي په زور باسو موږ به اول دواره په دا خوله وو بیا به و موټر ته ورک شو بیا به دی روانېږي دا په شرافت په خواست نه پوهېږي په زارۍ نه پوهېږي موږ وال پاټیز ته وایو چې نن زموږ میټینګ دی نن موږ سره کښېنو نن به و دې ولس ته ټاکه فیصله ورکوي دې ولس ته به هغه باور ورکوي چې نور به یې نه ستړي کوي نور به یې نه ذلیله کوي چې زموږ ټوله وطن ستړی سو دلته زموږ په وطن کې چې مسالیتي کمیټې ول چې د دې ولس پر سر یې 28 کروړه روپۍ ټولې کړې بیا یې هغه 28 کروړه راواخیستلې لس یې پر کلي باندې پرچې ورکړې هلې مو مبتدي یې سره اخته کوي او د کلي مشر و همسایه یې سره اخته کوي دلته زموږ په پرلط کې بیا بل پلان وچلاوئ چې موږ ته ویل چې نمونه راولیکئ د لغړیانو ده موږ چې نمونه ور ولیکل دا 300 لغړیانو نمونه موږ ولیکلي دي موږ اول نه ورلیکل د دوی د خوا زارۍ ویش دا نمونه راولیکئ نو پرون د چاودانیم پهلوان ته 250 پرچې ورکړې وې چې دا د 300 نفرو پرچې دي موږ ورته ویلي دي چې زموږ په منځ کې بندیچانې نه جوړوې زموږ د پرلط سبا هغه کلي نه جوړوې چې ملا و همسایه سره اخته سو زموږ په پرلط کې به دا 250 پرچې بېرته تړلې حاجي حبیب الله کاکا ته کور ته وړې که اجباري کور ته وړي که جانان کور ته وړي که دا نور الپاټیز دا کومه کمیټې وړي هغه دې یوسي موږ د چا د پرچې هوا نه لرو زموږ لغړی د چا د پرچې هوا نه لري چې په 250 پرچې به زموږ ټوله خیمو والا زموږ ټوله لغړیان سره اخته وي او دلته بیا بل اواز هم پیلاو کړې ده مسالیتي کمیټۍ چې موږ 100 لکه روپۍ ورکړي دي موږ ته یې ورپې نه ده راکړې 15 لکه روپۍ موږ ته راوړي دي نور یې ورپې نه ده راوړې دا درواغ وایي دا منافقت کوي دا خلک زلخته کوي و خلکو ته وایي چې موږ دې پرلته 50 لکه روپۍ ورکړي 1 کروړ روپۍ ورکړي دي موږ دا ورته وایو چې موږ له 15 لکه روپۍ وکاریم دادلا و مولوي منان صاحب ته ورکړي وې چې در موږ راورسېدې نور یې موږ ته یې ورپې نه ده راکړې په بازار کې چې کښېني وایي موږ پرلته 1 کروړ روپۍ ورکړي دي ښه دی په لوړ الفاظ ووایي ښه دی په ډک
اواز ووایي موږ ته چا پیسې نه دي راکړې موږ دا وایو و مشر محمود خان ته چې دا خبره تا وکړ چې دا پرلت به چلوو دا پرلت له به دا خلک پیسې راوړي خو دلته دغه ظالمان مصالحتي کمیټې پیدا سول چې دا پیسې ټولې کړې و دا پرلته به یو ځوان یا یو تجار یا یو سپین ږیري چا به لک راخیستې وې چا به دوه راخیستې وې چا به درې راخیستې وې چا به 50,000 راخیستې وې په ول هغې خلک لا راغلل چې زر پرې دې پرلته ورکړې نو دغه ظالمان دغه منافقین چې پیدا سول چې دا پیسې ټولې کړې بیا یې پر دې وطن کې پر زموږ پر نامه باندې ټولې سولې او زموږ نوم یې بیا د پرلته بدنامه کوي چې موږ دوی ته 100 لکه روپۍ ورکړي دي موږ به دې ولس ته وایو موږ به دې پښتنو ته وایو که موږ ته 100 لکه روپۍ مصالحتي کمیټې راکړې وې موږ ذمهواره کسان دي په دا تنبه راوځړوي موږ دې دلته پانسۍ کې منګلواغه خلکو ته دا وایم چې حاجیان یاست سپین ږیري یاست د کور مشران یاست د وطن مشران ځان بولئ مګر دغه منافقت کوئ او موږ به لغړیانو ته 1 کروڑ روپۍ ورکړي دي موږ ته مشر محمود خان پیسې راکړي دي 10 لکه او د 25 لکو اعلان یې کړی دی بیا هم خلک دا وایي چې مشر محمود خان 25 لکه ورکړي دي هغه پیسې موږ ته نه دي رارسېدلې 25 لکه روپۍ د یوې جمعې کول یې کړی وو دا د درېیمه جمعه وسوه موږ ته هغه 25 لکه هم نه دي رسېدلي موږ د خلک نه استعمالوي خواست ورته کوو زارۍ ورته کوو پر موږ د خلک تورونه نه لګوي موږ د خلک نه بدنامه کوي پر موږ که چا یې ورپې ثبوت کړ چې د پرلت پیسې یا غوسلا وخوړلې یا سکرټري وولې یا کاروبار به وکړي زموږ ته د کالي وکاږي موږ به دا وطن لڅ وګرځوي موږ د چا د پیسو هوا نه لرو موږ دغه هوا لرو چې دغه ولس دا پښتانه دې پلو وګرځوي دا پښتانه پر دې وطن پر مشرانو حق لري دا پښتانه دا ولس و هر سیاسي ته ووټ ورکړی دی د هر سیاسي سره وژه پر وژه ملګري سوي دي نو سیاسیان دې د دا غلامۍ څخه دا زموږ ولس خلاص کړي دا زموږ پښتانه خلاص کړي خواست ورته کوو زارۍ ورته کوو دغه مصالحتي کمیټې نه دي زموږ الپارټي زموږ ورواړوي او کومه پیجستر صاحب چې بله کمیټه جوړه کړې ده په هغه کمیټې کې هم و دې کمیټې ته مخ ورواړوي چې ولې پرلت بدنامه کوئ ولې دا لغړی بدنامه کوئ ولې دا الپارټیز بدنامه کوئ چې موږ دوی پیسې درکړي دي که زموږ ملګرو ته چا پیسې ورکړي د هغو ځان پر اچولی وو موږ ته دې د معرفي کړي چې و دا سړي ته مې ورکړي دي موږ به یې د لاس ونیسو پر مخ به ورته پر حالت به ورته ووایو دا دې خلک نه کوي چې غوثله په پرلت کې پیسې یولې موټران یې فرانې ول ګاډیان یې فرانې وې په ولا چې په دنیا یې ورپې وړي خپل د پښو موټر مې خرڅ کړی دی هغه زما څه په دې پرلت کې تللی دي نن که ملګري پر ماښام مې پر سکوټر وړي سهار مې راوړي لیکن زموږ په وطن کې دا وفا نشته چې هر څه ځان ورته بې عزته کړې هر څه ځان ورته ذلیله کړې لا دا خبرې پسې کېږي چې غوثله کاټن کالي اغوندي چې قسم په خدای چې د پارسله څه کالي جوړ کړو لا هم په قرآن کې خلک موږ مات کړي وایي دې خلکو په دې کې هم پلان دی دې خلکو هم دې کې یو چل جوړ کړی دی موږ ته ځوانانو کالي راوړي دي موږ ته ملګرو کالي راوړي دي چې موږ کالي اغوندو موږ ته چا په خیرات کې کالي نه دي راکړي نه موږ د پرلت په پیسو کې په ولا کې یو کوټې سګرېټ مشکې رانیولي دي یا په ولا که موږ به ځان ته شخصي ډوډۍ کې رانیولې ده د دې خلکو په څه شي باور کېږي د دې خلکو په څه شي یقین کېږي چې صرف پر تلو کښېني خپل طلاقونه وکړنونه اخلي پر قطار 50 راټول یاست د ورقو په کوټو کې ناست یاست 50 سره راټول یاست دغه بېایماني مې په دماغ شوتلې ده پلانکي دا وکړل پلانکي دا وکړل غیرت ته یې وکړي راوځي د دې کوټو څخه چې پر ورقو ناست یاست پر تلو په قطارونو ته ناست یاست په بازار کې په ګنج کې ناست یاست د دغه منافقت لپاره ناست یاست نو بیا کیله یې وکړي چې کالي وکاږي په خپلو بچیانو د نارینهو کالي واغوندئ ټولې نن د نارینهو پر سر واچوئ کور کښېنئ هغه زنانې بیا راوباسئ هغه خلکو ته وایم وروره خلک دې خوا نه بدئ هغه خلکو ته وایم چې په بازار کې ورکې په کوټو کې ناست دي پر کنډې کوي یا پر تړو ناست دي یا په ګنج کې ناست دي فالتو خبرې کوي هغه دې د خپلو بچیانو کالي واغوندي په بچیانو دې خپل کالي واغوندي دا بچیان دې زموږ سره په دې پرلت کې کښېني او هغه ښځې د دې غیرتمنې دي هغه د دې غیرت لري
هغه د دوی پښتو لري مګر دا خلک پښتو نه لري چې پر ورکو ناست دي او پر تله ناست دي او په ګنج کې ناست دي پالتو په پرلک پسې پرکنډې کوي پر پرلک پسې دي څوک پرکنډې نه کوي ما بار بار ویلي دي چې په پرلک زما دونې خوا بدېږي لکه په خپله مور پلار چې مې خوا بدېږي په والله که مې په مور پلار دونې خوا بدېدل لکه اوس مې په پرلک بدېږي دا موږ ته زه د دلته نه وایو دا موږ به دې خلکو ته حقیقت وایو هر سړی دې په پرلک خوا بده کړي دا د ټوله چمن مطالبه ده دا د ټولو پښتنو مطالبه ده چې زموږ مطالبه نه ومنل سي موږ به بیا هغه قدمونه اخلو چې نړۍ نړۍ باریانې اخلي بس دې ډېر مې تقریرونه درته وکړل ډېرې مې خبرې درته وکړلې موږ باید پارټۍ ته خواست کوو چې اخري فیصلې وکړي روژه را روانه ده پر روان یې کوي که یو مري که سل مري که زر مري دا وطن خو به موږ ته پاتې سي دا رقم افغانستان باندې موږ شهیدان ورکړل زموږ پښتنو پر ورکړل افغانستان موږ ونیوی او دغه یوه دروازه موږ نسو نیولی که موږ دروازه نسو نیولی دا پارټي زموږ ګورو ته وایم دا زموږ ذمهوارو لغړیانو ته وایم بیا به موږ لاندې کښېنو په دې ولس کې به غیرتمند ځوانان پیدا کوو سټېټ به راپورته کېږي و دې خلکو ته به اعلان کوي کور ودان وسلام